پخوانی خلک تکړه وو اوس هسې یېرېږي اوس خو هسې یېرېږي ښه د څه نه یېرېږي بس هسې یېرېږي چټي یېرېږي خپل عمل یې یېري خپل عمل یې یېري د رحمان بابا شعرونه لیکلی شوي دي همیشه به بېوقوف او بېشعور وي چې مخمور وي په خمار د دې دنیا ګرفتار به همیشه په غم کې ډوب وي هیڅوک مشه ګرفتار د دې دنیا دا دنیا په احمقانو دا ودانه دانا نه که په دنیا باندې غرض ګرانو ګلالو ملګرو د منزری بابا اصلي نوم حضرت شیخ عبدالخلیل دی او دا زوی دی د شیخ رحمکار کاکا صاحب ولادت 1023 هجری دی او وفات 1092 هجری دی منظری ورته ځکه وایي چې د منظري په شانې د خپلې علاقې نه لرې په دې شاړو غرونو کې ژوند کړی دی او دا یې آخري ارامګاه ده منجور ناست دی د هغه سره به لږې خبرې وکړو السلام علیکم ستاسو نوم څه دی غابودین او د کوم ځای زه د برنګ یم ښه د برنګ یې او دلته یې نه زه چکر دپاره راغلی صرف اوس راغلی نن راغلی ښه لکه ته دغه سیلانې او نو لکه دلته دې څه محسوس کړل څه سکون مکون درته میلاو شو بس دلته چکر ته رالو موږ به مو وینو ډېر عمر کې راځي تا چېرته مخکې نه ولیدلې نه دا زما پیله زندګۍ کې بس دې خوا چکر ښه او د ارنګ یې هغه برنګ ښه د برنګ یې ټیک شو نو ته خو ډېر د لرې نه راغلی بس راغلی نو په څه کې راغلی یې څه دا اوس چې کوم دی نو لاک ډاون نه دی دا کرونا دا مسلې دي بس په موټر سایکل باندې راغلی په موټر سایکل باندې راغلی ښه نو په موټر سایکل د ملګرو سره راغلی ښه نو نور داسې خاص سبق دی ویلی دی د سره نه دی ویلی څه شعر میر درځي یا څه خاص خبره هېڅ نه څه متل دی له درځي متل بس زمونږ دا خبره ده چې زمونږ دپاره حکومت دا کار وکړي چې مونږ ته د سفر دا دغه آسان ځان لپاره یو غوړه موضوع او مونږ له چې د ګاډي دپاره سیسټم برابر او مونږ پکې داسې چکر وو لکه څنګه چې دا روز کسان چکر وي صحیح ده
زه ټیک شو. نوم دې راته خپل ووایې که نه؟ څه نوم دی؟ ما نوم غابودین دی. غابودین. ښه غابودین او د برنګې. صحیح شو. دا هغه د غرونو نه راته خو منزری د منزری بابا په شانې. ګوره دا دلته اړو آبادي نه وه او دی راغلی و یوازې اوسېده. صحیح ده. ټیک شو. نو بس پخواني خلک تکړه وو، اوس هسې یېرېږي. اوس خاص یېرېږي. ښه د څه نه یېرېږي؟ بس هسې یېرېږي، چټي یېرېږي، خپل عمل یې یېرېږي. خپل عمل یې یېرېږي. عمل یې ښه نه دی ځکه خلک چې کوم وو هغه مضبوط وو په ایمان او په هر څه. وا ډېره د کار خبره دې وکړه. مخکې خلک مضبوط و په ایمان باندې، نو اوس چې کوم دی نو خپل عمل یې یېروي. اوس ټول دروغ چلېږي، نو په خپله دروغ به یېرېږي. نو ښه دا د اوسنۍ دنیا چې کوم دی دا د دروغو دنیا ده. ته په دې خبره باندې پوه یې؟ ښه پوهېږم. ډېر ښه. او لکه چې سړی موبایل هم دروغ وایي، ملګري ته هم دروغ وایي، دا خوا دې خوا م په زړه یو صحیح او په خوله یې بل صحیح. او لکه مطلب دا دی په خوله ورسره پوس یو د زړه نه چې کم دی ورته کوی که نه لئ. بلکل مکمل. راځه چې کله ځو بیا د هغه سره مو خوري. ختم یې کړي. نو لکه مطلب دا دی چې هر انسان خپل عمل یېروي، نور هېڅ هم نشته دی. یو سړی دی په دې میدان نه شي، مزمریان دي چې هر څه به پرې راځي، خو بیا هماغې ته څه نشي ویلی. هغه د پښتو متل دی که نه، وایي راست اوسه او په نیغه لار کې ملاست اوسه. او چې لکه ته ټیک یې او رښتینی یې او صادق یې که نه، نو تا ته څوک څه ویلی شي؟ هېڅوک هم څه نشي ویلی. خو لکه ستا دا خبره ډېره د لکونو روپو ده، خبرې د کروړونو روپو ده چې یاره خپل عمل دا خلک اوس یېروي. او لکه مطلب دنیا پرستي، وایي چې یاره دنیا مې ډېره کړې او د بل سړی مې خراب کړی، د بل سړي حق مې ووالی. چل ور مې دي د هغه بل نه زه د خپل مال راواخلم او ځان ته یې کړم. کې به هغه ځان د محنت کړی. هر سړي د محنت پکار دی. لکه موږ له پکار دا دي چې یاره د هر سړي دغه قدر وکړو چې د ګوره محنت کړی پکار ده چې د سره ده. نو موږ الټه دغه حسد شروع کړو او چې د ده سره ولې دی. بلکل دا کار نه دی پکار چې هر سړی خپل محنت ولري او خپله زندګي په خپله ښایسته کړي. په خپله ښایسته کېږي او بل چا زندګي ورانولو لپاره کوشش ونه کړي. یاره غابودین صاحب ډېر هوښیار یی او ډېر زیات پوهه یی. اگر چې تا سبق نه دی ویلی خو لکه دغه د پوهه در سره شته دی. نو زموږ سره د خبرو کولو چې کم دی نو ډېره زیاته زه مننه کوم ستا. شکریا دې ادا شکریا ادا کوو. زموږ اواز تا راواخېستو د داسې کمزورو حالاتو نه او بره دې ورساوو. دا هم ستا غټه شکریا ده. ډېره مننه. کروڑاو په لکاو شکریا. صحیح ده زه بس دا ښه خبره وشوه چې یاره تا موږ سره خبرې وکړې. ستا په خبرو ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هر چا اواز راچتول پکار دی. نن سبا معاشره داسې ده چې دا پرېوتې معاشره ده. او لکه مخکې کسانو کې بیا هم تللی شي، خو چې کوم پاتې دي هغه پاتې. او څوک لاس نه ورکوي چاته. پرېوتې سړي له لاس نه ورکوي چې راوچتې کړي، مدد ورسره وکړي. کوم چې مخکې روان دي د هغې سره لاس لګوي، وایي چې یاره مخکې اوسه زه هم لاړ. صحیح ده. صحیح شو. نو بس نور څه خاص خبره کې بله څه خبره اخري پیغام څه ورکې ورکړه بیا در نظمه. زه دا پیغام ورکوم چې هر سړي د پکار ده چې نیک عمل شروع. د نیک عملو نه څه مطلب چې بس د نیت لږ خپل ټیک کړي. منځونه او دسونه خو خلک کوي، روژې او حجونو له خو خلک ځي، خو چې لږ عمل پې هم راوړي که نه. عمل کې راولي دا چې سوچ ټیک کړي د بل انسان باره کې. د بل انسان په باره کې د هر شی حکومت خیال هم وساتي. حکومت چې زموږ دپاره څه جوړ کړي د هغې هم خیال وساتي. او د عوامو چې کم دي د هغې هم خیال وساتي. یو موږ سرکاري شی خیال نه ساتو. موږ وایو یاره دا دغه دی که نه، سرکار جوړ کړی دی په کې رنګ کې زموږ هغه لکه د په خپل شي خفه کېږو خو د سرکار په شي نه خفه کېږو. دا راته پته نشته چې دا خو زموږ قومي شیز دی، اجتماعي د هر چا سیز دی. نو لکه د هغې خیال نه ساتو. دا قومي شیز دی او د دې دپاره چې کوم دی د آینده نسل او د روان نسل او چې کم پکې دی د دې حق موږ ضایع کوو. صحیح ده. د دې ټولو توپوس ذمهواري به بیا زموږ وي. صحیح شو. زه ډېره مهرباني، ډېره مننه. ډېره مننه.